ګورئ دا د پاکستان د ملتونو خوښه نه ده چې زموږ خلک سره جنګ کوي. تاسو وګورئ چې څومره هغوی په عذاب دي، د هغوی څومره موټرې د موادو بار اخواته د ډیورنډ کرغړنې کرښې ولاړ دي او څومره زموږ د تجاران ولاړ دي. دا ټول د ملتونو په نقص دي. خو د پاکستان حکومت ځانګړې دنده ترلاسه کړې چې څنګه وکولی شي په افغانستان کې یو ارج مرج رامنځته کړي، جګړه وي، سیمه نارامه کړي. دوی ته ډېره خرابه نسخه ورکړل شوې ده. زه باور لرم چې د دوی دغه محاسبه به ډېره غلط وخیږي. دا ناسته د افغانستان د اسلامي امارت لپاره یو ښه ډیپلوماټیک فرصت ده چې زموږ هغه سیاسي او ډیپلوماټیک حیثیت به په نړۍ کې جګ کړي، ځکه چې موږ د داسې یو هېواد چې هغه په سیمه او په نړۍ کې یو ډېر ستراتیژیک حیثیت لري، لکه قطر د هغه په منځګړیتوب کې نو او پاکستان که وغواړي که نه غواړي دلته نور هېوادونه شته چې په دوی به فشار راوړي